جانان 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 زما جانان دے کپ بازار می خرڅوي ور سره زاما او د چې سندره او درې می خوږی دي ز سندر بولې خافره خپل کړه ما بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغاني تا خدای دې سواد ترا ولا د سواد په بهانه مینوالو د ملم جبې خاصتونه د ارمان سراج سره فوران خوشاليږي سکار بلی د نغری غاړي لرا شاراشا د نغری غاړي لرا شا اوسو راز چې یو بل ته نږدې شو نری واوروري خیر اغله څنګه حال دی جوړ تکړه نری واوروري سکار بلی د نغری غاړي لرا شاراشا د نغری غاړي لرا شا نو نغری غاړي نو ملم دې تراشه نو مینوالو دغه ډیر اونچای باندې ولاړیو نو ډیر یریګم خبرې سره صحیح نشم کوله نو دا باسي کې کوله السلام علیکم مینوالو چوری ته ودرېدو نو دا د منګلور مشهورې چولې دي دلته کې چې سواد ته راځئ نو خامخا که دا چولې ونه خوړې په زړه به ارمان پاتې شي نو راشئ او دا چولې نو السلام علیکم مینوالو راځئ د دونه یو څو تپوسونه کوو السلام علیکم سلام جی تاسو دا چولې دونه ښکلې ولیدې نو بس نن ښه پخوو مثالي به خبره ده صحیح شو او دا لکه څو کاله وشو چې داسې دا دغه کړي دي او زموږ پلار چې زیات کړی نو 25 کاله وشو 25 کاله وشو نو ځکه وایي اولډ از ګولډ که نه نو ستاسو دا چولې چې ډېر خلک وله راځي تقریبا د ورځې څو دغه کېږي بس 4-5 به ته ډېر خرڅېږي 4-5 زه صحیح شو ډېره زیاته مننه نو مینوالو اوس به د دې ځای نه مونږ رخصت کېږو راځئ زموږ سره اوسئ زما دیسا اوسا وکړو چې لاړې خپله به جاړې ما به غواړې نه بیاما او دا لیونې ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډر باندې آما دا مرور ګرځه کمی رضا کړې د هندوي زوی بیاما او سوال د وړې جنۍ قبلیږي تور سټکې په بابا کې دی وجاړینا
او په پورې غر او غر لاټین بلیږي راته ښکارېږي مسافر راغلی دینه او مسافری شلیدلی کټ دی ماله شلیدلی کټ کې نه راځي خوبونه انتظار دی لیونی کړم په لویه لار دی لیونی کړم یار رخسار دی لیونی کړم د ګوتو شمار دی لیونی کړم یاره که نه راځي چې ورپورې کومه د نیمې شپې راتله دې ورک شه د دروازې راتله دې ورک شه ته چېرته تلې راتله دې ورک شه د نیمې شپې راتله دې ورک شه زه تر سهاره پورې ویښه ناسته یمه دا پکې تازه واله ټوله شپه مې ستا په یاد کې شوګیره کړه تر سهاره اوده نه شوم سهار ته مخې له راغلی او تپوس ترې رانه وکړو ستا دا سترګې ولې سرې دي ما ویل خوب دي ته خاموش وې پوه نه شوې او په خپله مخه لاړې زه د ځان سره ګویا شوم زه به بیا بېګاله وخېږم ته به ښه خوبونه وکړې او چې سبا مخې له راشي نو دا به راته وایې ولې سترګې دې ښې نه شوې د دې سترګو غم دې وکړه چېرته ښه ډاکټر له لاړ شه چېرته ښه ډاکټر له لاړ شه نو مینهوالو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د ویډیو کتلو تاسو زما ویډیو وکتله نو ماله وخت راکړو نو دا وه ملنګ جبه د بل ویلاګه پورې ماله راکړې اجازه ډېره زیاته مننه